علیه وسلم اکل نبی علیه الصلاۃ والسلام اخړو کتف شاتن د بيزي ولې ثم صلى ولم يتوضا بیا نبی علیه السلام منځ وکړو او د سیونه کو نو دې حدیث مبارک نه دا معلومیږي چې کم سیس په اور پخښه وي او هغه سیس تا وخړو دا غي نه بعد بیا او دس کو یعنی او دس مات شو دې سره او دس وغه په اور پخېږي انګولې وريجي ډوړې سونه سيزون چې په اور پخاو نن سبا هټول اکثر سيزونه داسي چې هغه په اور پخښ به خو صحیح ده جی نو دې حدیث نه خدا معلومه شوا چې کم سیس په اور پوښ شو تا وخړو دس مات شو ټیک ته کنه صحیح ده نو په ابتدا د اسلام کې دا سیوا هم ورستو دا حکم منسوخ شو نو دا ګور جی دا په ابتدا کې دا سیوا خو بیا ورستو دا حکم منسوخ شو صحیح ده بل روایت کې راغله تاسو وکتل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د بيزي ولې وخړو د بيزي ولې خو اور پخېږي د نبی علیه السلام په بيزه کې دا ولې ډېر زیات پخو کله به چې بيزه پخښ وکنه یا چیلې یار څه بچو نبی علیه السلام مال ولې راکړي ولې ډېر زیات پخو نو نبی علیه السلام ولې وخړو دا غینه بعد یو د سونه کو مونږ یو نو معلومه شو چې په دې سره او د سونه ماتي اور پخښه وسیستي سړی وخري باغې سره او دس نه ماتيږي البته لاسین زل خپل کنګالول دا پکاري ځکه چې هغه اوجي هغه ذایقه د سړی په خله کې او دی بیا مونږ کینو توجه خرابېږي صحیح ده جی نو دی حدیث کې خدا مسله وا ها ورپسې چې کوم حدیث ته ان جابر ابن سمره ان رجلا سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی د نبی علی السلام نه تاسو کو وای آیا چې موږ د بيزي غوخه وخورو او دس بکاو نو قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا نبی علی السلام فرمایل کته غواړي او د سوکا او کنه غواړي مکوا او بیا د صحابي تاسو کو چې انا توضا من لحوم الابل کده او غوخه موږ وخورو د اوخ نو دس بکاو قال نعم نبی علیہ السلام آو دا وخت چې اخرى بیا به دس کې نو فتوضا من لحوم الابل دا اخ د غوخي ان پس دی او دس کوا بیا تاسو کوي اصلي في مرابز الغنم آیا د غړي بيزي چې کمزې کې خلک تړي د غزه کې زمون کولای شمه نو قال نعم نبی علیہ السلام آو کولای شي بیا تاسو کوي اصلي في مبارك الابل چې کمزې کې دا وخان خلک تړي ال زمون کولای شمه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایا الله نشي کولای نو اوس پدې کې دا سلو مسلې را لې په حدیث کې صحیح ده جی یو مسله دار اعلی چې د بيزي غوخه و چې اخري نو دس بیا خو خريده کې وک کنه کې جمع کا البته د غوخه چې د اخره نو بیا دس کا مسله دا اصل مسله دا د جمهور علما په نسبت باندې چې غوخه که هر سوي کاغه د بيزي وي کاغه د اوخ وي کاغه د غواوي کاغه د مې وي کاغه د هر څه غوخه وي دغه د خوراک نه بعد او دس نشته پدې او دس نه ماتيږي اقا زړه خبره د صرف خلبه کنګال کې لاسونه به وینځي بیا مونږ کولای شي صحیح ده جی دلته کې اوس سوال دا پیدا کیږي چې د بيزو او د اوخ د غوخه په منځ کې دا فرق ولې راغی نبی عليه السلام فرق ولې وکړو چې د ګړو بيزو نه پس او دس کې او کنه کې مرزي دا او دا اوخ نه بعد چې دی هغه بود د دې وجه دا چې ما خو د غوخه نه د خړلې خو محدثین وایي چې د اوخ دا غوخه چې نو په دې کې ډیر زیات د غیدا بین پکې بین او ډیر زیات چکناهټ هم پکې د سومت هم په خله کې یو ذایقه غونتی پیدا شړې ډیر زیات تیز ذایقه لکه څنګه چې سړی په وس کې کنه او بیا ډیر ساده پوری په خله کې هغه د سومت غونتی وی هغه خون غونتی وی او د اوخ په غوخه کې وېدا سیز دی د دې وجه نبی علیہ السلام فرمایل چې خبردار چې تاسو کې خو یاد ساتئ چې د اوخ وخه چا او خړه د د لپاره او دس کول فرض نه دی نه پی واجب دی مستحب دی څه دی خبره ده کوي نه کوم څه مسله نشته مونږ کولی شي یو خدا مسله شو بل مسله دا ده چې کوم ځای کې بيزي تړلې شي یال تموس کول او کوم ځای کې چې خوان تړلې شي یال تموس کول نو نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم ځای کې بيزي تړلې شي یال تموس کول شي او چې کوم ځای کې خوان تړلې شي یال تموس نشي کولای صحیح ده جی نو پدې کې ولی دا فرق ولی دی وجه سره نو ګوره جی دا بيزي چې ده کنه نو دا یو مسکین زناور دی صحیح ده جی دا پچا حمله نه کوي وهل ټکول نه کوي چاته نقصان یعنی د نقصان خطر په کې نشته چې دا به مال نقصان راکړي دا غي خواته کته مونږ کینو دا خطر نشته چې یار دا به مال نقصان راکړي وګدا او خواته مونږ کو نو خو واشي زناور دی هر ټایم کې په منځه ولاړ او سوچ او فکر بری دلته چې اسنه اوس الله تعالی کی
صحیح دی جی او ورکه نو هغه کې ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام منع وکړه. یو وجه خدا شوه. دویمه وجه دا راځي چې دا بیزه نه ده لکه خیال هم کړی ده چې کله میچازي کوي نو دا قاسم چیته ده او نور هم چیته شي ټیټه شي. صحیح دی جی. نو چې ټیټه شي ځمکې ته نږدې شي نو دارې بیا ډېرې نه کوي. نو که پخوا کې مونځ کوې نو دونه مسله به درته نه وي، دارو خطره به درته نه وي. او خو ماشاءالله د اسمان نه راپرېږدي هغې نه لرې هم ولاړ چې تا ته به دارې کوي. نو په دې وجه نبي علیه السلام منع وفرمایل چې د اوښ خوا ته دغه مه کوئ، دا څه ورته وایي مونځ مه کوئ. بله یو حکمت پکې دا هم دی چې د بیزو کې عاجزي ده. ګوره تمامو انبیاو چې دی هغه بیزې سره ولیدي. صحیح ده. نو په دې بیزو کې عاجزي ده او اوښانو کې غرور دی، تکبر دی. نو په دې وجه چې کوم دی دا فرق راغلی.